والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. د دورې په اواخرو کې زه غواړم چې لږ مصطلحاتو ته مخ راواړوم. طاهر مولوي صاحب نن تی کومه مصطلح وویله؟ چلو معضل. نو زه بیا راځم معضل ته. دا معضل د دې یو تعریف امام ذهبي کړی دی، یو تعریف عام مصطلحو کړی دی، لکه دا نور د مصطلحو کتابونه، او یو تعریف د دې امام حاکم کړی دی یا خطیب بغدادي رحمه الله فالکفایه فی علوم الروایه دی کې کړی. دا تعریفات تمام مصطلحات دي. یو د متقدمینو ائمو اصطلاح ده چې هغه معضل استعمال کړي. یو تعریف امام چا کړی دی؟ ذهبي. امام ذهبي مخ ما مقزه پرته ده، هغه داسې وایي ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا. یو امام ذهبي کړی دی، یو عام مصطلح کړی دی، یو حاکم و خطیب کړی دی، او یو د ائمو متقدمینو چې کوم منهج دی د هغه مطابق معضل دی. که دا هر یو تا ته معلوم نسی، ستا دپاره نقصان دا پیښي چې متقدمین ائمه اصل مهمه خبره دا ده چې د هغو د سړي زده سي چې هغه یې په کومه معنا استعمالوي. هلته به هغو معضل ویلی، ستا تعریف به نه کې پوره کېږي، بیا به دا وایه چې امام زهلي غلط دی. ولې د معضل ورته ویلی دی خو اسناد نه دی پکې حذف، سند یې ګرده متصل دی. مشکل به څه پیښ سي راته ووایاست. که ستا د مصطلحو تعریف زده دی او د ائمو متقدمینو څه نه دی در معلوم، د هغو تعریف د هغو چې پر کوم شي باندې دا تطبیق کړی دی عملي نه دی در معلوم، نو ستا مشکل به داسي چې ستا خو به زده سوی د تیسیر مصطلح څه معضل وي، هلته به درله راسي متقدمین ائمه به یو حدیث ته معضل ووایي، ته به راوایه چې یاره دا خو مصطلح تیسیر مصطلح کې ما ویلي ول چې معضل روایت هغه ته وایي چې د هغه په سند کې دوه روات حذف سوي، دوه راویان حذف سوي وي، هغه متوالیان حذف سوي وي. دلته خو حذف د سره نسته، دا توالي خو بیخي پرېږده. نو په دې وجه باندې امام زهلي غلط دی، غلطي مې ونیوه، ته به بیا دا زعم باطل کوې. ستا زعم باطل به دا یي چې ما څوک پر خطا ونیوی، امام زهلي مې ونیوی، یا امام ابو داود مې ونیوی، یا امام نسائی مې ونیوی، خو ته به دا ستا د زعم باطل بیا حمل کې پر خپله بې علمي باندې، او وبه وایه چې زه نه یم په خبر که بل ځای دا رقم راغلی. نو اوس زه دا تعریفات کوم. امام ذهبي وایي په الموقظه کې ما سقط المعضل هو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا. دوا یا در دوه زیاته په سند کې څه پسوي؟ متوالیان تورې اوس نه کې وایي. متوالیان تورې کې سته؟ ته چې دا تعریف د عامو مصطلحو د تعریف سره سموې، نو به څه تورې ورسره ولګه؟ متوالیان. نو متوالیان ټکي چې زیات سو، دا بیا د نورو مصطلحو څه سو؟ څو تعریفات مې وویل؟ دوه. دریم امام حاکم رحمه الله په معرفت علوم الحديث کې هغه کې دی دا وایي والنوع الثاني من المعضل أن يعضل الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحد ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معضلا ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا. امام حاکم دا خبره په 18 صفحه د خپل کتاب کې کړې ده چې یو تابعي د تابعین روایت وکي موقوفا پر دغه تابعي باندې، لکه اعمش عن الشعبي قال هغه توري وایي، دغه توري په بل سند باندې بیا چش پیدا سي، متصلا مسندان پیدا سي. هغه نور خلک شعبي بالا وایي چې عن ابن عباس وایي عن النبي صلی الله علیه وسلم. صحیح دا ته معضل وایي. د معضل دا څویم قسم سو؟ دویم. دا تعریف چا کړی دی؟ امام حاکم په علوم الحدیث کې. او همدا رقم امام
سیوطي رحمه الله هم دا تعریف ځین نیولی. خطیب هم دا تعریف الکفایه فی علم الروايه په هغې کې دا وایي ما رواه التابع التابعي عن النبي صلی الله علیه وسلم یسمونه المعضل. دا هم هغه بیا وایي چې تبع تابعي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه معضل هغه بل قسم نیولی دی. نو یعنی هغه دوه چې سکت شوي. او هغه د حاکم چې کوم تعریف دی هغه تعریف امام سیوطي رحمه الله الفیه لري. هغه کې داسې وایي ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابع وقفا. ومنه حذف صاحب والمصطفى صحابي او مصطفى صلى الله عليه وسلم حذف سي. ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابع وقفا. متن پر چا موقوف پاتې سي. دا هغه معضل تعریف دی چې چا ذکر کوي؟ حاکم ذکر کوي. چې چا ذکر کوي؟ حاکم ذکر کوي. دغه تعریف په څلورو الفاظو باندې امام ابن صلاح رحمه الله هم ذکر کړی دی. بیا ابن صلاح رحمه الله وای دا جید دی، دا تعریف ښه تعریف دی. وای ولې؟ په دې کې انقطاع هم شته چې دوه کسان حذف دي، ځکه یو صحابي دی یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو هغه تعریف هم کې پره دی او موقوف هم دی او چې شم دی وای دا نو ښه سو. په دې کې خو هغه اسناد په سعیدن هغه قید خو هم پکې څه دی پره دی، خو موقوف هم دی. بهرحال ابن حجر رحمه الله په النکت کې ګورئ د ابن حجر دوه شانه دي. د چا څو شانه دي؟ دوه. یو د ده شان نقدي شان دی چې په حدیثو کې دی څنګه سړی دی. دا د ده د دوه کتابو څخه معلومیږي. یو د ده د نکت نه، یو د هدى الساري نه. د کوم ځای نه؟ د دې کتاب نوم هدى الساري هدي الساري ده. دا ما بل وخت خبره پر کړې او بیا د چا فکر پکې بند و، ما د دې تحقیق کړی دی. دواړې پر مخطوطو نسخو هم شته، خو په دې کې هغه اولا هغه معتمده هغه هدى الساري ده. ټیک ده. نو د حافظ رحمه الله دا نقدي شان د ده د دوو کتابونو نه معلومیږي. یو د هدى الساري نه چې دا ډېر لوی نقاد سړی دی، او یو د چا نه؟ نکت. دوه کسان ما ته دا رقم را معلوم دي چې د دې د حدیث پر دوو طریقو زده دي، د متقدمینو پر طریقه او د متأخرینو پر طریقه. خو ضرورت ته ګوري، د هغې ضرورت مطابق هغه کار کوي. یو حافظ ابن حجر اسقلاني رحمه الله، یو امام محمد زاهد کوثري رحمه الله. صحیح ده؟ دا ځینې خلک یې خالي پر دا یوه طریقه یې حلوي، ځینې خلک بیا یې خالي پر دا بله طریقه یې حلوي. اوس حافظ ابن عبدالهادي دی، د شفاء والسقام باندې د کتاب چې لیکلی دی الصارم المنکه فی الرد علی السبکي، په دې کې د فقط د متقدمینو طریقه پر کار اچولی ده. او حافظ سبکي دی، سبکي دواړه سبکیان دغو چې بیا کم په شفا و سقام کې کم کار کړی دی د فقط د متأخرینو طریقه پر کار اچولی ده. صحیح ده؟ او ځینې کسان دا رقم دي چې دا دواړې طریقې پر کار اچولی شي. دا دوه کسان په تطبیق ډېر به یې ما دا دوه کسان ما ته رامعلوم شوي دي. یو څوک؟ خیر دا څو تعریف موږ ته په معضل کې وویل؟ درې. یو د ذهبي تعریف سو، یو د چا سو؟ حاکم تعریف سو. نه یو د عام مصطلح والا تعریف. دا څو تعریفات سو؟ اوس نو ائمه متقدمین هغه بیا د معضل هغه روایت ته وایي چې په هغه کې شدید ضعف هغه ته هم وایي، بلکې ډېر وخت هغه ته وایي، بلکې څه شو کوي؟ د دې تطبیقي مثالونه حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله په نکت کې ذکر کړي دي. زه یو مثال درته وایم. فلان يروي المعاضيل، روى حديثا معضلا، يروي المعضلات. دا رقم تعبیرات دي استعمالي دي. هغه دا معنا نه ده چې دا رقم روایت کوي چې دوه کسان متوالیان پکې حذف شي. دا هغه دا معنا نه ده، بلکې هغه دا معنا شدید ضعیف، شدید وهم پکشه. ده مثال په توګه یو حدیث دی ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. دغه روایت دا رقم ابن لهيعة کړی دی. امام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله وی هذا حديث معضل لا وجه له. هذا
حدیث معضل لا وجه له، دا معضل روایت دی، هیڅ یو طریقه نه لري دا رقم، هیڅ معنا نه لري دا رقم چې دا کړی. انما هو فعل عائشه رضی الله عنها، دا د چا فعل دی؟ دا رقم. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر پکې نسته. والوهم بما نرى من ابن لهيعه، په دې کې وهم د چا نه سوی دی؟ ښه دلته ستاسو تعریف وګورئ، دا کیسه دي کېږي ټول سند متصل دی او د ابن لهيعه نه بغیر ټول روات ثقات هم دي. دا وهم هم دی، د ظاهریم چې وروره دا معضل زما دغه معنا مراد ده، د معضل څه زما دا معنا مراد ده چې دا روایت چې دی دا موقوف دی پر عایشه باندې، مرفوع نه دی. دا موقوف روایت مرفوع کړی دی او دا کار کړی هم چا دی؟ ابن لهيعه کړی دی. دلته به ستا د معضل معنا بیا صحیح سي چې دا کوم هغه معنا کړې ده، راویان نه دي حذف. دی څه وایي؟ یو وار بیا د زهلي قول واورئ. دا زهلي هغه زهلي دی چې د زهري علل یې راجمع کړي دي، دا هغه امام دی. ته به نو باره پر دا روایت باندې باره راسې وایي امام زهلي کوم هم نه په پوهېږي، دا هغه د تیسیر مصطلح الحدیث خبره ده ته نه وه معلومه، دا نه دی دا موږ تیسیر دلته بس دا زموږ د صحابه طالبان ته دغه لا نه ور معلومه و امام زهلي رحمه الله ته. او وروره دغه حدیث دا تطبیقي کار دا دغه رقم اسانه نه دی لکه د خلکو چې فرض کړی دي، دا دونه اسانه نه دی وروره. دا پند دی، دا زړه خوري، دا سر خوري، دا مزغه خوري، دا عمرونه خوري، دا وختونه خوري، دا رقم په یاد نه دی. دا ګوره دی اوس دا به ته تطبیقي توګه دلته ورلویږي، د دا حدیث دراسه به کوې، دا روات به معلوموې، دا خلک به معلوموې، بیا به ته دا وایه چې اوس دی غلط سوی دی که نه دی غلط سوی، بیا به ته که دي بیا هم غلطي که نه ایمه نقاط دا د دې غلطي بیخي ګرانه ده، دا به ډېر په ګرانو هېڅ خو انسان دی هر څوک خطا کېږي، خو د نقادو غلطي تقریبا امکان نه لري. صحیح دا دی دا کار اوس دی چا ډېر تلواري څوک وایي به لازم از داس، خو دا کار داسې دی. یو دا نظري کار دی، دا زموږ په مصطلحو کې ویل مصطلح د حدیثو د تطبیقي کار د مدخل میم لا ولا کوي، دا داسې لنډه واورئ، نور بلا در چا خپله خوښه ده. خبر ما کاس منلو نه منل د اختیار دی، ته بیا مه منئ، خو دا دغی دا مصطلح دی لکه هغه کشني ته چې سایکل ور رانیسې، بیا وکشني ته چې دی سایکل چلوي ته ورته وایې ورته لیرې ګوره، دا مصطلح دا رقم دی، یو طریقه ده. کله د ایمو طریقې سره برابره سي نو ډېر اکثره وخت سره برابره، کله دا رقم سي، کله بیا دا رقم سي. لکه دا ته چې تی ګورې دا اوس تطبیقي مثال دی ستی مخ ته پروت دی، په دا ځای کې ته په معضل څه چم کوې؟ دا رقم منکر دی، دا رقم مستریب دی، دا رقم حتی حسن دی، صحیح هم دغی دی. بیا به زه د راسم پر صحیح باندې چې څنګه دی صحیح، خو خیر دا دی لکه واکشني ته چې سایکل ورځ باره ورته لیرې ګوره، هغه زوی مړی که لیرې ګوري هم ځین غزارېږي، که نږدې ګوري هم ځین غزارېږي، خو زده دی کې بیا زوی مړی دې پر یوه ټایر چلی، یا یو ټایر یې په هوا یې پر دا بل ټایر یې دی چلی، دغه یې که نه دا کار دا رقم دی، په دا مصطلح نه زده کېږي، دا دغه ځای غواړي چې عمرونه غواړي. نو ګورئ د معضل تعریفات مې زده سو او د ایمو تطبیق مې زده سو، بیا خو به دی نه کوي چې کله هلته هغه مقوله و نباره وه دا خو په تیسیر مصطلح لا ده نه دي لیدلی. او دویمه خبره دا واورئ چې دغه د مصطلحو والا خلک دا وروسته را پیدا سوي دي، دا دونه جامع معنی تعریفات چې دی کړي دي دا وروسته دي، د هر فن د منطقو څخه متاثره سوي دي، د دې فن څه هر فن دا جامع معنی تعریفات چې په هر فن کې د دننه بیا راسي، دا د متقدمینو او ایمو په زمانه کې بیخي ونه پوه سواز ما څه په دا خبره پوه سواز ما چې دا جامع معنی تعریفات دا نه مسلم کړي دي، نه بخاري کړي دي، نه ابو داود کړي دي، یو ترمذي بعضې اصلاحات ذکر کړي دي. صحیح ده؟ نو په دا باندې ستاسو باید سر خلاص وي، بیا به تاسو په تطبیقي کار کې تاسو ته بیا به نه درېږي. په پوه سواست؟ ان شاء الله کفایت کوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.